مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی تسہیل المواعظ، اگر تسہیل المواعظ کے اگر یو واقعی لکلے و یو مولا صاحب دا جمعے پا تقریر کے خلق و توعظ نصیحت بکو پا خطبہ کی نیوزلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل ذکر کرو، بسم اللہ کے دا فیدہ دا دا فیدہ دا دا فیدہ دا. مولا صاحب دخلین یو ٹکی ہوا الکوی کسو بسم اللہ وی پا دی دریاب دی ورزیخ پی بین لم دی دا بانڈی دا خلق سادگانی او چی رشتیا خبری پا دی بانڈی و دا میرو پا دی خلقو کی دین لکھ مضبوط و پختائی. یو بانڈی سی براتا جمعات تولار کی سینو کشتے لبے مانگی لپیسے ورکو اگا چی داوری دل استاجی خدای رسا رخو کا چی دم دی راتا ہو دا خو چی زمم کری لانا پی کشتے والا اخلی کی رازم کری نو چی دی طرف نسنگتا او دریاب تاو رسید وی بسم اللہ الرحمن الرحیم چوف اکڑے او پا دریاب ور روان شو او بالکل پی پوری وقت خپیم لمدہ نشو اس چی راضی بسم اللہ وی او پا دریاب را پوری ہوزی او چیزی بسم اللہ وی پا دریاب پوری ہوزی نیوزلی دا خپل استاجی مولا صاحب ڈوڑے وکا چی ما سر بدل چی منزو شو دوار روان شو چی دا دریاب غالی رو رسیدل مولا صاحب ٹنگ بریکونا راخ کر گودرے ام مختدی و تیو استاجی ولی رازا کنا وی کم خواہ وی دا ما کور خودی سین نپور غانا وی سبرو که چی کشتے راش کر بی کشتے بسنگ دو وی استاجی تا دم نو خولے بسم اللہ والا اگر دمو آیا رازا پی منگ غر کے وی منگ غر کے استاجی تا خولیو دا جمعے پروز و قسم دی دو مغا سوے موزم برازم پی وی چپشا دا زمون خلی ندی وی ما دی یو سڑی ٹیلیفونو کوئی سو وظیفه غوښتا نو ما ورته وظیفه وښوله ما ته وایي ته بیا رالو نه وې او مې زه به اوس تا له وظیفې یو هم ټیلیفون کې بل زه به بل څه نه کوم تاسو له وظیفې وې مې ډاکټر ته د دارو لیکي ډاکټر ته چې دا و چې دا به راله تو نه خورې مریض دی او دارو بدله ډاکټر خوري بیمار دی وظیفه بدله سوې ما ځکه نو ته مې ډاکټر ته دارو لیکې ورشه او پیس هم نه والی او بیا د دارو په مېز کې راځي ډاکټر صاحب ته به راځو نه خوري نه په هغه سټیسکوپ باندې دا مازیګر وای زه به د ټولو مریضانو دارو به زه خورم بیخ دې زه نه جوړه ته دارو به زه خورم ما ته ویره چې دا مونږ خو هغه خولې نه دي که نه او خدای پاک په دې خل کلمه نه درود شریف نه که نه مسلمان نه نجیب ایما نو وظیفه هم پې ووایه نو آغا مولا صاحب دوی زمونگ آغا خلی ندی مقتدیم سم مقتدیم مخکش اگلی خانگو کی لاس درکم التا پا ممبر یاو سوی عمل پی نکے تر پا جگڑا شو چی پا جگڑا شو آخر کے آغا مقتدی و توی استاجی ارے گا زدن مخکی کے گا او دغا بسم اللہ ویم کزی ڈوب کلم مرازا او کزی ڈوب نکلم رازا یا رب ساگوی خدای روستے دا آغا مختلف بے مخینا بلدو بسم اللہ الرحمن الرحیم او چف اکلے او نیخ پی روان دے او استاجی دوی راکا لاس دا استاجی لاسی ونیو وی رازا را پسے استاجی غریب پی راسی لاسی کے گی وی ٹھنگے کہ اخپے گوارے غر کے گی مولانا اشرف علی صاحب دیکھ اوڑے رخ کولی سبق منتاوے دے او وی گورا چی چار دم خولے دے عقیدے کمزور ہے ٹیک نانا دا آغا خپیرہ پیرہ رپیہ بے نشیت لے چاچے زدکڑے دی دا آغا مضبوط و کلک یقین دے پہ نیغ روان دے روحانی اسباب دا میرا تا علاج و خواہ دیر خلق وہ چیز صورت فاتحہ پا مور چوب کم پا پلار چوب کم پا زوی چوب کم اخو نہ جوڑے گی ستا عقیدہ کمزور ہے دا یقین مضبوط نہ دے لیکن رسول اللہ مبارک فرمائی آیت الکرسی گوایا اور چوب کا خدای بر حفاظت قسم ذکر دینا بہترین دم بلشتا ماسخوتان سملے ایت کرسی وایا چپ کوا ستا دا کور پیغمبر وی پیغمبر خبر کہ جسو شک کئی خدما پا خیال مسلمان بے ستا دا کور پا من اللہ فیاد ستا با گاڑی کے دے آیت الکرسی وایا خدای بستے حفاظت کی چکم دے پورے رسے حفاظت بدے کئی جرازی حفاظت بدے کئی
واپسی پورې به حفاظت دی آیت الکرسی وا یقین لږ مضبوط او ټیټ وساته چې دا د حضور پاک د خولې مبارکې خبره ده او انشاءالله د پیغمبر د دې خبرې دا الصادق المصدوق رښتونې ده یقین غواړي